غني وایي افغانستان کې جګړه درېدلې خو سوله نه ده راغلې. افغانان باید خپلو کې ملي بحث پیل کړي. د افغانستان پخواني ولسمشر محمد اشرف غني د نوي کال په مناسبت په یوه غږیز پیغام کې ویلي په افغانستان کې جګړه درېدلې خو تلپاتې سوله نه ده راغلې او هیواد له ګڼو ستونزو سره مخ دی. نوموړي په دې وینا کې له اوسنیو ستونزو د راوتلو لپاره د ملي بحث پیلولو وړاندیز هم کړی دی او د دې بحث لپاره یې د اووه ټکو یوه اجنډا هم اعلان کړې. پخواني ولسمشر د خپلې وینا یوه برخه کې ویلي که افغانان د پخوانیو 40 کالو غلط تصامیم او تګلارې تکرار کړي نو 21مه پیړۍ کې به د بشري مرستو مستمره او د پردیو د جګړې ډګر وګرځي. خو نوموړي بدیلې لارې ته هم اشاره کړې او ویلي دي چې افغانان کولی شي چې په ملي وحدت او اقتصادي خوځښت سره ملي او سیمه ییز مشروعیت ترلاسه کړي. محمد اشرف غني د تیر کال اګست میاشت کې پر کابل د طالبانو د واکمنېدو پر ورځ له هیواده ووت او دا مهال په متحده عربي اماراتو کې میشت دی. له هغې راهیسې دا یوازې دویم ځل دی چې د افغانستان پخوانی ولسمشر د خپلې فیسبوک پاڼې له لارې افغانانو ته خپل پیغام رسوي. طالبان د تیر سباندو 7 میاشتو په موده کې پر ټول افغانستان واکمن شوي او د هیواد ډیرو برخو کې جګړه نشته. قدرمنو لیدونکو تاسې د دې موضوع په هکله څه نظر لرئ؟ نظریات مو راسره کمنټ کې شریک، ویډیو لایک او چینل سبسکرایب کړئ.